ګزمې هم خاص هدف د کلوردو په سر باندې ډېر زیات سته. طالبانو پسې بیا ډرون راغلی، وایي د ډرون ویشتلو اجازه راکړ شوې. نور حال د طالب قمندان له خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. جنتي سویدا چې نن له 4 بجو راهیسته خاص د پکتیا د کلوردو د ولایت په سطحه باندې ډرون ډېر ګزمې کوي او تاویږي. نو په همدې خاطر باندې د کلوردو د رهبرۍ د هدایت په هکله باندې داسې ترتیب نیول شوی ده چې باید فایرونه ورباندې وشي. ځکه یکو دا شکي ورته نصب کړي، خپل کمانډویان په خپل کار باندې مصروفه دي. نو هیله ده چې پولیس په تشویش کې نه سي. ګزمې هم خاص هدف د کلوردو په سر باندې ډېر زیات سي، تقریبا 9 هم او 10مه دوره ده چې کوي. نو خدای دې وکړي چې داسې د تشویش وړ ونه ګرځي او الله جل جلاله دې بغیر زموږ بې دفاعي حالته وزرونه شنډ او پر ځمکه دې خدای راوغورځوي. یو شمېر هېوادوال وایي تر څو چې طالبان له پاکستان سره خبره پاکه نه کړي نو تله به یې خپل او د امریکا ډرون الوتکې د افغانستان په فضا ګرځي راګرځي او طالبان به یې د ویشتلو توان هم نه لري. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.